بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس اتم درس درته راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تیر درس کې ما تاسو د پوسټ اړوند ټولې خبرې کړې وي. هیله ده چې په هغې کې کوم مشکل نه وي. په دې درس کې زه تاسو د کسټم سلایډر جوړولو طریقه ښیم او هم څنګه کولی شو چې تصویر ویډیو اډیو اډ کړو. د درس د پیلولو څخه مخکې که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو لومړی تاسو راشئ خپل ویم سرور رن کړئ. چې کله هم ستاسو ویم سرور رن شو تاسو به براوزر ته راشئ. براوزر کې به تاسو لوکل هوسټ ولیکئ سلش د پروجیکټ نوم انټر یې کړئ. لومړی خو به موږ خپل پروجیکټ وګورو، خپل ویب سایټ به وګورو. تر هغې چې ستاسو ویم سرور رن شوی نه وي نو ستاسو ویب سایټ به نه خلاصیږي. انتظار وکړئ تر څو ستاسو ویم سرور په مکمل ډول باندې رن شي. خیر دا دی زموږ ویب سایټ خلاص شو. ګورئ په دې ځای کې چې تاسو ته کوم معلومیږي دا هم یو سلایډر دی. دا چې کوم تاسو ته ښکارېږي په دې پاس ساحه کې دې ته سلایډر ویل کېږي. نو اوس نه په دې درس کې به موږ وایو چې موږ خپله یو کسټم سلایډر څنګه جوړولی شو. دا خو د صحیح فاتیم لخوا نه جوړ شوی دی. نو موږ څنګه کولی شو چې یو سلایډر جوړ او بیا په یو پیج کې اضافه کړو. ښه نو زه راځم ډیشبورډ ته لاګین کېږم. د لاګین کېدو لپاره خو تاسو لوکل هوسټ ولیکئ سلش د پروجیکټ نوم. له هغې څخه وروسته به تاسو اډمین ولیکئ انټر یې کړئ. تاسو ته به لاګین ایریا اوپن شي. ښه په لاګین ایریا کې به تاسو په دې پاسني ټیکس باکس کې یوزر نیم ولیکئ، لاندې به پاسورډ ولیکئ، لاګین یې کړئ. نو تاسو ډیشبورډ ته لاګین شوئ. پرون موږ د پوسټ په اړه باندې درس ویلی و. هیله ده چې په هغې کې کوم مشکل نه وي. ښه نن به موږ وایو چې کسټم سلایډر یعنې کسټم سلایډر موږ څنګه کولی شو چې کسټم سلایډر جوړ کړو یا هم هغه سلایډر چې کوم مخکې نه جوړ شوي دي په هغه کې څنګه تغیرات راوستلی شو. ښه زه خو لومړی راځم یو نوی سلایډر اضافه کوم. نو د نوي سلایډر یا کسټم سلایډر د اضافه کولو لپاره به تاسو اډ نیو باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو د سلایډر ته ټایټل ورکوئ. ټایټل تاسو هر څه ورکولی شئ خو زه ورته ټایټل ورکوم چې مای سلایډر. په دې ځای کې به تاسو تصویرونه انتخابوئ. تصویرونه انتخابولو لپاره به تاسو اډ نیو سلایډ باندې کلیک وکړئ. هغې نه وروسته تاسو ته به دا صحنه خلاصه شي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه تصویرونه چې کوم مخکې نه تاسو انزرټ کړي دي پوسټونه کوم استعمال کړي له هغې نه استفاده وکړئ یا هم نوي تصویرونه اپلوډ کولی شئ. خو زه راځم هغه تصویرونه چې کوم مخکې نه ما اپلوډ کړي وو د هغې نه استفاده کوم. صحیح دا یو تصویر انتخابوم. له هغې نه وروسته به سلیکټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو د دې تصویر لپاره یو ټایټل ورکولی شئ. زه ورته نوم ورکوم. ما ورته نوم ورکړ ریډ بوکس. صحیح ده. که چېرته تاسو غواړئ چې څوک په دې تصویر باندې کلیک کړي او یو بل لینک ته دې لاړ شي یعنې یو بله صفحه دې ورته خلاصه شي په دې ځای کې تاسو د هغې صفحې لینک ورته ورکوئ. مثال په ډول که چېرې تاسو غواړئ د دې تصویر باندې کلیک کولو څخه وروسته دې دا یو پوسټ ورته خلاص کړي نو تاسو به دغه لینک را کاپي کړئ او را به شئ دلته به یې پیسټ کړئ. نو کله چې په دې تصویر باندې بیا څوک کلیک کوي نو دا پوسټ ورته راخلاصیږي. په دې ځای کې کیپشن تاسو کیپشن ورته ورکولی شئ یعنې د تصویر لاندې کوچنۍ لیکنه هم تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې اضافه کړئ. ښه په سلایډر کې خو د یو نه زیات تصویرونه باید اوسي که نه نو د هغې لپاره تاسو بل تصویر انتخابوئ. اډ نیو سلایډ باندې کلیک وکړئ. زه راځم دا تصویر ورته انتخابوم او سلیکټ کوم نو دلته به هغه تصویر اضافه شي. د بل تصویر انتخابولو لپاره بیا دلته راشئ. خو که چیرې تاسو دې ځای نه تصویر نه انتخابوئ نو تاسو بل تصویر هم دې ځای نه انتخابولی شئ. په دې شکل باندې زه به راشم په دې ځای ته. زه به دا یو تصویر انتخاب کړم. ښه د دې سایز د ګوره د 2 MB نه زیات دی. که چېرته یو تصویر د 2 MB نه زیات نو هغه تاسو نشئ کولی چې دلته انزرټ کړئ. تاسو په سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ. تصویرونو ته به راشئ. په دې ځای کې به یو کوچنی سایز والا تصویر را پیدا کړئ. لکه زه دا تصویر انتخابوم. دا د سایز 2 MB نه کم ده نو دا یې راوایغېست. تاسو په سلیکټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا تصویر هم دلته راغی. تاسو هر یو ته ټایټل ورکولی شئ، لینک ورته ورکولی شئ او کیپشن ورته ورکولی شئ. له هغې وروسته به تاسو پبلش باندې کلیک وکړئ. کله چې مو پبلش باندې کلیک وکړو دا تاسو سره سیف کېږي. چې کله مونږ نوي پیجونه جوړول یا په کوم پیج کې تاسو دې نه استفاده کوله هغه به مونږ انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو چې څنګه یو پیج کې مونږ سلایډر اضافه کولی شو. ښه که چېرې غواړئ چې ټول سلایډرز وګورئ چې مونږ سره څومره سلایډرز جوړ شوي دي تاسو به په کسټم سلایډرز باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې تاسو ته ښکارېږي چې تاسو څومره سلایډرز جوړ کړي دي. په دې ځای کې ګوره دا سلایډر ما اوس جوړ کړ چې ما ورته نوم ورکړی و چې مای سلایډر. دلته هوم پیج دی. سلایډر 1 نوم ورکول شوی.
په دې کې 3 تصویرونه دي، په دې کې یو هم نشته، په دې کې 5 دي. دا د یو دوی آی ډي ده چې کوم په واسطه باندې تاسو اکسس کولی شئ، ترلاسه کولی شئ، او دا هم د پبلش ډیټ دی چې کوم وخت کې دا جوړ شوي دي. که چیرې تاسو ټول ډیلیټول غواړئ نو تاسو به موو ټو سټریچ باندې کلیک وکړئ او ټول به انتخاب کړئ، اپلای به کړئ. او که چیرې تاسو پکې تغیرات راوستل غواړئ په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به دې ته راشي، کوم تغییر پکې راول هغې وروسته اپډیټ باندې کلیک وکړئ. ښه نو دا و د سلایډر جوړولو طریقه. اوس راځو ووایو چې څنګه کولی شو چې ورډپریس ته موږ تصویرونه، ویډیو، آډیو اډ کړو. نو د هغې لپاره به تاسو میډیا باندې کلیک وکړئ. میډیا کې لایبرري ده او اډ نیو ده. لایبرري کې تاسو ته هغه تصویرونه، ویډیو، آډیو راښکاره کېږي چې کوم مخکې نه تاسو استعمال کړي دي. تاسو لایبرري باندې کلیک کوئ، په دې کې تاسو ته ټول هغه تصویرونه، ویډیو، آډیو چې هر څه تاسو په پوسټونو کې استعمال کړي هغه به درته راښکاره شي. که چېرته کوم څه تاسو سرچ کول غواړئ نو په دې کې به سرچ کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې ټول تصویرونه دې ماته راښکاره شي نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ، ټول تصویرونه تاسو ته راښکاره کېږي. او که چیرې غواړئ چې ټول آډیو درته راښکاره شي نو په آډیو باندې کلیک کوئ. که چېرته ویډیو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره را پیدا کړئ. نو که چیرې غواړئ چې نوي تصویرونه خپل ورډپریس ته اډ کړئ او په پوسټونو کې ورنه استفاده وکړئ نو د هغې لپاره به تاسو اډ نیو باندې کلیک کوئ. دې کې هم تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ، او له دې نه هم تاسو کولی شئ چې کلیک وکړئ او راوړئ. تاسو به په دې سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ. دې نه زه یو تصویر انتخابوم. له دې نه هم تاسو کولی شئ چې یو تصویر راوړئ. سلیکټ فایل باندې کلیک وکړئ، راشئ یو تصویر ورته انتخاب کړئ، اوپن یې کړئ، هغه تصویر به دلته راشي، اضافه به شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په همدې طریقه ویډیو هم اډ کړئ. تاسو دا یو ویډیو انتخابوئ، له هغې نه وروسته په اوپن باندې کلیک کوئ، ویډیو به دلته اضافه شي. ښه، د نن ورځې درس تر همدې پورې بس دی. نن موږ وویلی چې څنګه کولی شو یو کسټم سلایډر جوړ کړو، هم څنګه کولی شو چې ویډیو، آډیو او هم تصویرونه ورډپریس ته انزرټ کړو چې بیا وروسته له دې څخه موږ استفاده کوو. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کوم پوښتنه لرئ په کمنټ کې پرېږدئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.